کابلیانو ته بیا هم ډیر بد خبر ورځ تر بلې کابل کې حالت ترنګلي کیږي او خلکو اقتصادي وضعیت په کتو اندېښنې ډیرې شوي دي او ترڅنګ د صحي سامان او آلاتو نشتون د ډاکټرانو ظلم او بې پروایي او د سیاسیونو د مرستې پیسې پټولو د کورونا وبا څخه ډیر افغانان دغه کارونو اندېښمن کړي دي. ملګرو راځي چې د ولسمشر اشرف غني کابینې تازه څه فیصله وکړله. دلته په ویډیو کې له موږ سره ډیر پلنډو کې وګورئ. د افغان حکومت کابینې پریکړه کړې چې د ملکي خدمتونو د ادارې د کارکوونکو رخصتۍ به 3 اونۍ نوره هم غځېږي. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کابل ښار او ولسوالیو د ملکي خدمتونو د ادارې د کارکوونکو رخصتي د نورو 3 اونیو وروسته 30 د هغوی شلمې لپاره تمدید شوي دي. کابل ښاریانو اندېښنې او د خوراکي توکو بیې لوړېدل ډېر زیات خفه کړي دي. نړیوالو ښارونو قرنطین کړل خو ترڅنګ یې سهولتونه رامنځته کړل. ځینو نغدي پیسې د معاش په شکل کې ورکوي. خوراکي توکي نیم په نیم ارزانه کړي دي. د انټرنیټي خدمتونه یې ورته په وړیا توګه کړي دي. خو دلته بیا برعکس خبره ده. قرنطین یې کړی خو هیڅ سهولت نشته. یوه دانه هګۍ په کابل ښار کې قیمت د 5 افغانیو څخه 15 افغانیو ته لوړ شوی ده. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. کارونه بند دي. اکثریت خلک په کرایه کورونو کې ژوند تیروي. مالکین یې کرایه ترې غواړي. دلته خلک په خپلو خلکو ظالمان دي. حکومت خو لرې خبره ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د دولتي ادارو او وزارتونو رئیسان او عمومي رئیسان د اړینو خدمتونو وړاندې کولو لپاره مکلف دي چې هره ورځ په خپلو کارځایونو کې حاضر وي. د وزارتونو او ادارو هغه شمېر کارکوونکي چې دندې د خدمتونو وړاندې کولو لپاره اړینې تشخیص کیږي هغه مکلف دي چې د اړوند ادارې د لارښوونې له مخې دندو ته حاضر شي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکي خدمتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. خو ترڅنګ یې ژمنه کړې چې اعلان شوي رخصتي به کلنۍ رخصتي کې نه حسابیږي او کارکوونکو ته ټول حقوق او امتیازات هم ورکول کیږي. درنو لیدونکو د افغانستان خصوصا د کابل قرنطین په هکله تاسو څه نظر لرئ؟ په کوم ښار کې اوسیږئ او څه مشکلاتو سره مخ یې؟ له موږ سره یې پرېږدئ چې تر لوړ پوړو پورې ورسوه. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.